فصل قال وإذا بنى المشتري أو غرسا ثم قضي للشفيع بالشفعة فهو الخيار. مناسبت د دې فصل د مخکې فصل سره په دې طریقه باندې دی چې اصل په مشفوع کې عدم تغییر دی. اصل په مشفوع کې دا کم کور چې ته په شفعه کې اخلي نو دې کې اصل دا ده چې تغییر به پکې نه وي. او تغییر خو چې راځي نو دوه طریقې دي. تغییر کله راځي بزیادت او تغییر کله راځي بالنقصان. تغییر کله راځي بفعل نفسه او تغییر کله راځي بفعل الغیر. خپل یو څوک راولګېږي په یو شي کې تغییر وکړي او دغه رنګ یا بل څوک راولګېدل په یو شي کې څه شی وکړه تغییر وکړه نو تغییر چې دی دا وروستو د چا نه وي مولوي صاحبانو نو فکان جدیرا بالتاخیر فی فصل علی حدتنا. اصل عدم تغییر دی او دا تغییر دا څه شی دی خلاف الاصل دی. نو چې اصل عدم تغییر شو تغییر خلاف الاصل شو نو اصل مسلې وړاندې کړلې او دا مسلې څه شی کړله راوروستو یې کړه د تغییر والا. نو تاسو ګورئ ورته اوس قال قدوري مناسب وی و اذا بنى المشتري چې کله مشتري جو بنا آبادي وکړي ځمکه واخیستله د بایان او پاغې کې آبادي وکړله او غرسه یې پاغې کې ونې نهال کړلې ثم قضي للشفيع بیا چې دی فیصله وکړله شفیع لره بالشفعه شفیع لره فیصله وکړله بالشفعه نو فهو بالخيار نو د لره اختیار دی. ان شاء اخذها بالثمن وقیمة البناء که د خوښه وه نو وادخلي دا بالثمن هغه ثمن چې د ور باندې اخستی او قیمت د بنا او د غرس. وان شاء کله کلف المشتري او کچری خوښه ونه مکلف د کړی شي مشتری په ویستلو د دې باندې نو وادخلي د ځمکه فارغه. څه معنا؟ دا دوه کسان دي بای او مشتری او د ځمکه واخسته نو چې څنګه یې واخستله مشتری راغی په دې ځمکه کې آبادي وکړله کور سره یې دکان یو شی پکې جوړ کړ یا مشتری راغی په دې ځمکه کې چې دی نهال وکړه اونې یې وکرلې نو چې ونې یې وکرلې نهال یې پکې وکړ دا ځمکه بیرته شفیع ته په شفعي کې ورسېده نو چې شفیع ته په شفعي کې ورسېدله نو هلکه دا اخیستې وه په 1 لک 50 زره یې نورې لګولي دا اخیستې وه په 1 لک د 100,000 روپۍ پکې ونې نهال کړي دي. اوس څه چل بای دا شفیع به څه چل کوي دا به په همغه روپو اخلي چې دا مشتری د بایې نه دا ځمکه پې اخیستې وه او که نه دا د چې کوم مصرف پکې کړی دی د دې مصرف د پیسو مطابق به اخلي څه چل به کوي. نو قانون دا دی قدوري ملا صاحب درته وایي مسله دا ده دې سړي لره اختیار دی که یې خوښه وه وادخلي بالثمن مراد د ثمن نه څه شی دی هغه روپۍ چې په کومو روپو باندې مشتری دا کور اخیستی و مثلا 1 لک روپۍ وقیمت البناء والغرس او قیمت د بنا او د چا نو دا آبادي دی قیمت کړی شي هلکه دا د 100 روپو وه مثلا د 500,000 ونې دې قیمت کړی شي دا ونې چې ده راوړي و دلته یې نهال کړي دا د 100 روپو دي مثلا د 100,000 روپو نو اوس د ده خوښه که چېرته دا ځمکه د هغې خپل قیمت سره او د دې آبادۍ او د ونو د قیمت سره اخلي او که نه مشتری ته دی وایي چې دا خو زما ځمکه وه زما حق و تا ته څه کار و چې ته راتللې په پردي ځای کې د آبادي کوله یا دې په پردي ځای کې چې دی ونې کرلې بس دا آبادي دې هم در واخله او ونې دې هم در واخله ما ته خپله ځمکه فارغه راکه په 100 روپۍ چې دې اخیستې وه همغه روپۍ درته در کومه نو دا کار هم ورسره کوی شي یا یې خوښه وادخلي ته او یا دې مکلف کې چې آبادي دې ځان سره وړه. راځئ وعن ابي يوسف رحمه الله د امام ابو یوسف رحمه الله نه چې دی روایت دی چې انه لا یکلف القلع دی به نشي مکلف کولی په ورانولو یا په ویستلو باندې ویخیر بین ان یأخذ بالثمن وقیمة البناء والغرس وبین ان یترک او دغه رنګې مخیر دی کړی شي دی په منځ دی کې چې دی واخلي په خپل قیمت او په پیسو د چا په قیمت د بنا او د ونو وبین ان یترک او په مابین د دې کې چې دی څه شی کړی شي یا ورته وي چې پرېږده او یا دې خپلې روپۍ م ورکړي او د آبادي روپۍ دې م ورکړي. وبه قال الشافعي په همدې قول باندې امام شافعي رحمت الله علیه قول کړی نظر د امام ابو یوسف رحمت الله علیه همدا قول د امام شافعي رحمت الله علیه هم دی.
الا ان عنده مگر پنځ د امام شافعي صاحب دومره خبره ده چې له ان يقلع ويعطي قيمه البناء حق د لرشتا ان يقلع چې دا راوباسي او وردي کې د تاسو شي قیمت د بنا قیمت د چا قیمت د بنا څه معنا یعنی نقصان د بنا هغه چې کوم حاصل شوی دی بالقلع امام شافعي صاحب وی د کار دیو کې چې د مکلف کی پچا باندې پورانولو باندې یا د ونه په وستلو باندې نو مثلا د ټوله آبادی روپی وسونه 50,000 او چې د ورته کله وی چې ها داړنګ کا نو پړنګېدو کې خو تنها دا نه وي چې د اوس چې دا بیرته دا کور لنګ نو د روغ رمټ 50,000 روپو حاصل به ځان سره ویسي ودلته خو خټه دا خاوره دا مزدور دی دا شیان میانی کنه نو خامخا څه شي راځي نقصان راځي نو چې نقصان راځي پکې نو وروستو د ړنګېدو نه دا کم شی چې د ته پاتې شي نو دا د قیمت کړی شي چې دا اوس د 100 روپو دی نو چې تا قیمت که مثلا دا کېده د 15,000 روپو او دا 15,000 روپۍ په دې نقصان کې د منځه لاړې چې کله تا دا ځای ړنګوه نو امام شافعي رحمت الله علیه وی چې مکلف کوي شي په ړنګولو باندې خو چې دا کم نقصان د ړنګېدو د وجې نه پیښیږي نو دا شفیع به د چاته د مشتري ته د همغې نقصان روپۍ ورکوي په دې چې تاسو ورسېدلی اوس دا پاس مسله چې موږ تاسو ذکر کړه سره د دې نه چې لاندې دلایل د دې ذکر دي دا محشي ملا صاحب درته لیکلي چې دا پاس چې متن کې کومه مسله ذکر ده نو دا مسله د متن او ظاهر روایت دی څه شی دی ظاهر روایت دی او متون ټول پندې باندې دي وعليه المتون وسره د دې نه علما کرام لیکلي دي او دا شرح د مجلې والا هم لیکلي دا مجله چې کومه ده هغې هم دا خبره لیکلې ده لکن مع هذا سره د دې نه چې ظاهر روایت هغه برنی دی متون ټول په همغه مسله باندې دي خو د دې ټولو سره سره الراجح والماخوذ به ها هنا ما قاله ابو يوسف رفقا بالناس مفتا به قول د چا دی د امام ابو یوسف رحمت الله علیه دی ولی ځکه په دې کې د خلکو سره څه شی دی رفق او نرمي ده او د خلکو سره شفقت دی د تاوان نه بچ کېدل دي لابي يوسف رحمه الله د امام ابو یوسف رحمه الله دلیل دا دی انه محق دا سړی محق دی بالبنا دا پابادی کې خو په حق دی کنه ولی محق ولی دی لانه بناه زکد دا آبادی وکړه عن ان الدار ملکه په دې باندې چې دا دار د ملک ته ملک وي دی روپۍ په ور کړی دي په خپل ځکه آبادی کړي دا والتکلف بالقلع او تکلف بالقلع تکلیف بالقلع چې څوک را لګیږي او چاته وي چاله آبادی دړنګوونه دی باسا دا خو من احکام العدوان دا خو چا سره دشمنی کوي نو دا کار ور سره کوي وصار کالموهوب له والمشترى شراعا فاسدا دا داسې جوړیږي لکه موهوب له سمانا یعنی موهوب له چې کله آبادی وکي په یو ځمکه موهوبه کې نو لیس للواهب ان یقلع بناءه ويرجع في الارض لانه بناه في ملکه رجوع فی الهبه جایز ده د هبې په مسله کې براشي غالبا شپږ شروط لري که پنځه دي د دغه شروطو مطابق واهب په چا کې په موهوبه کې بیرته رجوع کوی شي اوس چې یو سړی راولګېد او د ځمکه چاته هبه کړه او دی راغې دا موهوب له په دې ځمکه کې آبادي وکړله او یې پکې ونې وکرلې نو چې ونې وکرلې نو چې دا واهب کله رجوع فی الهبه بیرته کوي نو دلته اوس دا نشي ویلی چې آبادي دې څه شی کا ړنګ واخله آبادي دې ما ته خپله ځمکه راکړه نه امام ابو یوسف صاحب وایي چې د آبادي پې ړنګوي نو دی به خامخا موهوب له ته دغې څه شی ورکړي قیمت ورکړي او همدارنګې مثال دی لکه څوک چې یو شی واخلي په شراب فاسد باندې نو چې سودا دی وکړله په شراب فاسد باندې نو په دغې صورت کې تصرف دی وکړه په هغې کې او چې تصرف دی وکړه معامله فاسده شوله نو تاسو خو به سودا بیرته واپس کوئ نو چې واپس کوئ نو چې کوم تصرف مشتري په چا کې په دې مبیعه کې کړی دی په شراب فاسدې سره دغې به څه شی ورکوي بای به ورته قیمت ورکوي نو دې ته وګوره ښه یو او دارنګ وکما اذا زرع المشتري فانه لا يكلف القلع همدارنګ مشتري شراء فاسدا وکما اذا زرع المشتري مشتري او ځای کې څه شی وکړله کښت پکې وکړه او بیا چې دی دا شراء فاسده شوه فانه لا يكلف نو دا به نشي مکلف کولی په قلع باندې معنا په قلع د چا باندې د بنا باندې په قلع د چا باندې او دا چې دی به په دې قلع د بنا مکلف کولی ولی نشي وهذا دی وی دا چې نه بشي مکلف کولی دا ځکه لأن فی ایجاب الاخذ بالقیمت
ځکه په ایجاب د اخذ کې بالقیمت په قیمت ایجاب د اخذ بالقیمت څه معنا دا قید ورسره ولګوئ لأن فی ایجاب الاخذ علی الشفیع بالقیمت ته چې په شفیع باندې دا خبره واجبه چې هلکه ته خو په شفیع باندې اوس دا ځمکه اخلې خو ګوره آبادۍ قیمت به ورکوې دا چې په شفیع باندې واجبه نو په دې کې دفع د اعلی د ضررینو ده بتحمل الادنا په تحمل د ادنا باندې فیصار الیه نو ضرورت په ادنا د ضررینو ته کېږي د پاره د دفع د اعلی د ضررینو هلکه دوه ضرر دلته دي دوه یو اعلی دی او بل څه شی دی ادنا اعلی ضرر کوم یو دی چې هغه مشتری ته دی چې د آبادي پیړنګه کوي دا اعلی ضرر دی او ادنا ضرر چاته دی شفیع ته دی ادنا ضرر دا دی خو کم از کم دا آبادي به ستا د مزاج مطابق نه نور آبادي خو ده پیسې خو پې لګېدلي دي استوګنه خو پکې کېږي ونې خو یې پکې کرلي دي نو دا اوس ادنا ضرر دی نو د پاره دفع د اعلی د ضررینو امام ابو یوسف رحمت الله علیه وی تحمل د چا په کار دی د ادنا د ضررینو ادنا ضرر چاته و شفیع ته و اعلی ضرر چاته و مشتری ته و نو په شفیع به واجب کې چې د دې شي قیمت ورکه ورته په دې ځای ورسېدی ووجه ظاهر الروایت وجد ظاهر الروایت دادا چې انه بني في محل تعلق به حق متأكد للغير انه بني في محل دا جوړ کړی شوی دی په داسې یو محل کې تعلق به حق متأكد للغير چې د هغې سره تعلق دی یو حق دی هسې حق چې هغه ثابت دی للغیر د آبادي په داسې یو ځای کې کړې ده چې په هغې کې د بل چا د حق تعلق دی صحیح شوه چې هغه څوک دی شفیع هغه څوک دی په دې ځای کې حق د چا دی د شفیع دی که نه او د په هغې ځای کې آبادي وکړه نو چې د غیر د حق تعلق ورسره دی من غیر تسلیط من جهت من له الحق بغیر د تسلیط د دغې کس نه چې دا مسلط کړی نه دی هغه چا چې چا لره څه شی دی حق دی حق چا لره دی شفیع لره او دا کس دا مشتری شفیع په دې مسلط کړی چې ته دلته آبادي وکړه نو چې نه دی مسلط کړی نو فینقض نو دا به چې دی ړنګولی شي دا بنا او غرس دواړه کالراهن اذا بنا فی المرهون لکه راهن چې آبادي وکړي په چا کې په مرهون کې یا لکه مرتهن راهن ته ځمکه ورکړله چې هلکه دا ځمکه مې در سره ګاڼه کړې ایسته د نر زوی راغی او دلته یې پکې څه شی شروع کړل آبادي شروع کړه سره یې پکې جوړ کړه فصل یې پکې وکاره نو چې کله یې آبادي پکې وکړله وروستو راهن را مرتهن راولګېد ورته چې ها کومې روپۍ چې مې اخسته وې درنه روپۍ دې واخله ما ته خپله ځمکه راوسپارو دي ما کور جوړ کړی په ځمکه کې نو چې کور مې جوړ کړی په ځمکه کې نو مسله همدقه د امام ظاهر روایت والا وایي چې راهن ته به ویلی شي چې په پردي ملک کې لګیا وي کور دې جوړو ما خو نه وي مسلط کړی د کور په جوړولو باندې تا ته اجازه چا درکړې وه چې ته دا کور جوړوه نو کور دې ورته څه شی کوي راځئ ورپسې دویم ولأن عقلی دی لأن حق الاسترداد فیهما ضعیفون ولأنه بل د دې وجې نه څه شو نه هلته ګورئ وهذا دی وی دا نقض ځکه دی لأن حقه ځکه حق د چا د شفیع اقوا دی د حق د مشتری نه هلکه حق د شفیع د حق د مشتری نه ولې اقوا دی دی وی لأنه یتقدم علیه ځکه دی وړاندې دی په هغه باندې دې ځمکې کې دوه حقونه دي یو حق د چا دی د شفیع او بل د مشتری راغی وایي خستله خو حقدار خو اوس دی نو د باندې د مشتری باندې حق د شفیع مقدم دی هلکه علامه د تقدیم څه شی ده وایي علامه د تقدیم دا ده ته وایي وګوره ولهذا ينقض بيعه وهبته وغیره من تصرفاته د همدې وجې نه که مشتری رالګېږي دا ځمکه یې په چا خرڅه کړي چاته هبه کړي یا پکې نور تصرفات کړي وي نو دا شیان چې دی دا شفیع ټول ورته نقض کوی شي که نه شي نقض کوی د چې د مشتری دا ځمکه په چا خرڅه کړي نو تصرف خو پکې کړی که نه شفیع راګرځوی شي که نه شي راګرځوی چاته هبه کړي وي دا ځمکه مشتری شفیع ترې نه بیرته راګرځوی شي که نه خو چې دا شفیع دا هبه شوې ځمکې شفیع خرڅه شوې ځمکه دا دوباره څه شی کوی شي راګرځوی شي دا علامه د دې د مولوي صاحبانو چې د حق مقدم دی په حق د چا باندې د مشتری باندې بخلاف الهبه په خلاف د هبه او د شرا فاسد عند ابي حنيفه رحمه الله تا که قیاس په چا کو په هبه کو وای قیاس په هبه دی قیاس مال فارق دی ولی لانه حصل بالتسليط من جهه من له الحق دویم وجدا د وی آل ته په هبه کې دا بنا او غرسه دا حاصل شوی په مسلط کولو د هغه چا د لوري چې چاله حق و
اوس ما ځمکه ده تا ته ما درکړه چې هلکه دا مې هبه کړه درته نو من له الحق زه هم که نه اوس چې دا ځمکه تا ته ما هبه کړله او ته راولګېدلې په دې ځمکه کې دې تصرف وکړه نو ګویا کې ته په دې تصرف ما مسلط کړی په تصرف چا مسلط کړی نو چې ما په تصرف باندې مسلط کړی مولوي صاحبانو نو بیا چې مسلط کړی ما نو سبا زه کوی شم درته چې آبادي دې ړنګه کړه زما د لوري مسلط وې که نه که ما دا هبه کړې نه وه درته تا دا ځمکه کې آبادي کوله او په خلاف د شفیع دا مشتری چې رالګېدلی دی په دې ځمکه کې آبادي کړې دی او تصرف یې کړی دی نو دا مشتری دا شفیع مسلط کړی نو دلته د هغې او د هغې فرق دی او بل ولأن حق الاسترداد حق د واپسې فیهما په دې دواړو کې چې دی هغه ضعیف دی نو نه لازمیږي من عدم تکلیف القلع او دغه رنګې چې دی څه شی دی لا يلزم من عدم تکلیف څه شی دی القلع لحق ضعیف او ورپسې راځه ولهذا د همدې وجې نه لا یبقا نه پاکې کېږي دغه حق بعد البناء وروستو د چا نه د بنا نه یعنی حق د چا موهوب له دا نه پاتې کېږي رستو د چا نه رستو د چا نه بعد البناء وهذا الحق دا حق د شفیع د شفعی یبقي نو دا خو باقي پاتې کېږي وروستو د بنا نه هم هغې سړي آبادي هم کړې ده د حق پکې پاتې دی د شفیع نو چې پاتې دی نو فلا معنی لایجاب القیمتې نو دلته اوس کومه وجه د دې دپاره نشته دی چې موږ راولګېږو په شفیع قیمت واجب کړو چې قیمت به خامخا ورکوي کما فی الاستحقاق لکه په صورت د چا کې د استحقاق کې په صورت د چا کې صورت د استحقاق کې څه معنی مولوي صاحبانو یو ځمکه وه یو سړي واخسته چې واخیستله لږ موده تېره شوله هغه پکې آبادي او تصرف کړی تصرف نه بعد یو کس راولګېده په دې ځمکه یې دعوه وکړله ویل چې هلکه مشتري دا بایي چې تا باندې کومه ځمکه خرڅه کړې ګوره دا ځمکه زما ده په تا باندې دې سړي پردۍ ځمکه خرڅه کړې لکه نن سبا دلته دا نمرو کې دا کیسې به ډېرې اکثر خلک به رالو پردۍ ځمکې به یې خرڅې کړلې پردۍ نمرې به یې خرڅې کړلې لانجه راغله قضا ته چې لانجه قضا ته راله ها معلوماتو شو هلکه ځمکه خو رښتیا د دې سړي وه د بایې نه وه نو چې ځمکه د ده ثابت شي نو قاضي به څه چل کوي فیصله به د ځمکې چا دپاره کوي د دغې مدعي دپاره چې ځمکه د ده ده نو چې فیصله یې د ده دپاره وکړله اوس دغه ځمکه د مدعي ته را ورسېدله په چا کې په استحقاق کې په چا کې نو چې په استحقاق کې دا ځمکه ده ته را ورسېدله او مستحق یې دی ثابت چې دا د ځمکې مستحق دی او په دې ځمکه کې هلته مشتري آبادي کړې ده نو اوس به دی مکلف کوی شي دا استحقاق والا چې دې سړي پکې آبادي کړې ده او الله نشي مکلف کولی نو چې نشي مکلف کولی همدقسې مسله دې ځای کې هم ده تاسو وګورئ کما فی الاستحقاق لکه د استحقاق په صورت کې استحقاق مې درته ویل والزرع یقلع او هلته پاس چې تا ویل لکه د ځمکې خبره دی د فصل خبره دی کوله وایي فصل چې دی دا به ایستلی شي قیاسا قیاس خو وایي چې دا دې وایستلی شي ولې په پردي ځای کې د تصرف کړی دی کښت یې کړی خو انما لا یقلع استحسانا دا چې نه ایستلی کېږي نو دا استحسان دی او استحسان ولې دی لأن له نهایت معلومه ځکه فصل څه شی لري نهایت معلومه لري خو هلکه 2 میاشتې 3 میاشتې انتها ده او دا سره ختمیږي او ویبقي بالاجر وليس فيه کثیر ضررنا او په دې کې خو څه شی نشته دی کثیر ضرر نشته دی بالتاخیر کله وروستوالی پکې راغی خو ضرر خو دی خو ډېر نه تا چې آبادي کړې ده نو د دې دپاره انتها معلومه شته نو پخه آبادي دې کړې ده نو هلته خو ضرر دی چا لره شفي لره وین اخذه بالقیمت او که بیا هم سړی راپورته شه ویل چې هلکه دا زه اخلم په قیمت باندې ځه شفي ته اختیار دی که نه که یې خوښه وه چې واد اخلي په قیمت باندې اوس که دی په قیمت اخلي نو په کوم انداز وین اخذه بالقیمت که یې اخلي دا په قیمت باندې نو یعتبر قیمته مقلوعانا معتبر کولی به شي قیمت د دې مقلوعانا څه شی مقلوعان څه معنی یو دغه آبادي ده چې زه راغلم ما وکړله دلته ما سړی راوستو مې دروي چې د دې قیمت دومره دی صحیح شوه یو هغه صورت دی چې کله د آبادي ړنګه شوه بیا مې سړی راوستو مې درو چې تو اوس وګوره چې د دې قیمت څومره دی نو شفیع که دا په قیمت اخلي نو کوم قیمت د ولاړې آبادۍ نه د مقلوع آبادۍ قیمت به وي چې دا شیان بیرون پراته دي د قیمت څومره جوړیږي نو څومره قیمت چې نو شفیع به په مغې باندې اخلي کما بیناه لکه دا مسله مو چې بیان کړله په غصب کې ولو اخذ قدوري ملا صاحب وایي که واخلي دې لره شفیع فبنا فیها شفیع راولګېده په دې کور کې آبادي وکړلې پکې ونې وکرلې سم کار یې جوړ که پکې
د هغې نه وروستو ثم استحقت بیا دا ځمکه بل کس ته په استحقاق کې ورسېده دا ځمکه چا ته ورسېده بای خرڅه کړې په مشتري وه مشتري نه په شفعي واخیستله چا شفیع د هغې نه بعد یو بل کس راغی و چې دا ځمکه خو زما وه اصل نه دا ځمکه د هغې سړي نه وه چې هغه خرڅه کړې وه بل کس ته په استحقاق کې ورسېدو شفیع پکې آبادي کړې ده نو رجع بالثمن نو دی به رجوع بالثمن کی ولې لانه تبین انه دا سر خبره څرګنده شو چې انه اخذه بغیر حقنا او ولا يرجع بقیمه البناء والغرس په دې صورت کې تنها قیمت به ورکوي چاته استحقاق والا ته د آبادي روپۍ به نه ورکوي ولې به یې نه ورکوي دی وایي ولا يرجع قیمة البناء والغرس لا على البائع ان اخذها منه په بایع هم نشته که دا شفیع ځمکه د بایع نه اخیستې وي ولا علی المشتري په مشتري باندې هم دا قیمت نشته که شفیع دا ځمکه د چا نه اخیستې وي د مشتري نه اخیستې نه اخذها منه وعن ابي يوسف امام ابو يوسف رحمة الله عليه وی چې انه يرجع دا به رجوع بقیمة البناء والغرس کوي لانه ځکه دی چې دی متملک علیه مالک ګرځېدونکی دی په دې باندې نو دا به نازل کړی شو په منزلې د بایع او د مشتري څنګه چې د بایع او د مشتري مسله وه په دغسې د شفیع مسله ده والفرق على ما هو المشهور فرق هغه دی چې بنا دی په هغې روایت مشهوره باندې مشهور دي کې واعلم ان المشهور هو المنصور عند الجمهور هغه دا دی چې ان المشتري هغه دا دی ګوره چې مشتري مغرور دا دوکه کړی شوی دی په بنا او په آبادۍ باندې د طرف د بایع نه او مسلط کړی شوی دی په دې آبادۍ باندې د طرف د چا نه د بایع نه ولا غرور ولا تسلیط فی حق الشفیع من المشتري او هلکه مشتري خو دا شفیع دوکه کړی نه دی که نه او نه یې غره کړی دی ولې لانه مجبور علیه مشتری غریب خو مجبور دی په ادا د دې باندې چې اله دعوه د ور باندې په زور یې ترې اخلي نو د دې وجې نه وایي دې ځای کې به تاوان په چا باندې نه وي نه په بایع وي نه په چا باندې په مشتري باندې او هلته د مشتري په صورت کې کاغه لګیا دی آبادي کړې ده نو هغه خو دوکه شوی د جانب د چا نه دی د بایع نه او د شفیع په صورت کې دوکه د جانب د مشتري نشته دی شفیع لره دلته خو شفیع شله دی بایع خو مشتري خو پسې شله نه دی که نه د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ